او دادی شړشم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو زم سلمان شاه تاسو ګوره پښتو نالج فیکټری. مرګرو تاسو بوای چې دا نن په کم ځای کې ولاړم، نن په خپل کلی کې ولاړم او غیر چا پیرا گرینری دا د شړشم ګلونه د تاسو ته ویني خستا گرین ماحول له نو ما وی چې خپل کتونکو سره هم دا گرینری او دا خستا ماحول شیر کوم. نو ما سره اوسه او د ویډیو نه خوندونه و. ما سره د بلال نه به تاسو کو چې د گرین ریبارا کې سوې بلال جی د گرین ریبارا کې بس دا موسم څنګه نن سبا ماحول خوري زیات شین دی هر طرف تصورلې خور شوی دی ها او خسته جړ ګلونه دي ها او بس موسم ډېر خسته اوس په داسو پیدار به موس چې کم دی پانه روباسي او دا غنی پکې سوې غنی پسې نورم خاص سی واقعي غنی کو تاسو وګورئ نه هغه هم کولا جوړي نه نو دا د موسم خو ختم نشو دی نو د دې غنو موسم ختم دی دا خلکو ساتلي دي کار د پاره بیا ولا وی بیا به واپس کړي ها خانو دا لکه مطلب دا تخم دی او تخم نه صحیح شو. نو موږ سره اوسه تاسو ته نورم شنه پټي خیم. په کلی کې یو بس نشنه پټی دی خستا پروفیزا هوا دا زبردست صفا اکسیجن ملويږي دلته او د کلی ژوند بس یو عجیبه غونډه احساس دی. مونږ په ښار کې ژوند تیرو خو داسې صفا هوا هلته نه ملاویږي. دا ټول برکت د دې ګرینري دی. دا غیر چاپېره تاسو وینئ چې ګرینري ده ښایسته شنه پټي دي ونې دي بوټي دي. نو د دې په دې ځای کې ژوند کول د دې یو عجیبه احساس دی او عجیبه مزه ده. نو ما سره اوسئ تاسو ته نورم ښایسته شارټس ښیم. جی مرګرو امید کوم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي ځکه چې ډېر مزیدار ماحول او ګرینري وه ښایسته ګلونه و شړشم او تاسو له مې هم چکر در کوم په خپله هم چکر و ډېر یو عجیبه غونته کې فیلینګ دی او فرش هم ورسره دننه فرش اکسیجن و ځکه چې غیر چاپېره ټوله ګرینري ده. نو امید کوم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، پر ملګرو سره یې شیر کړئ او خاص کر مسافر ته وښایئ ځکه مسافر به داسې قسم ماحول پسې ډېر زیات خپي. نو ما او زما ورور بلال له راکړئ اجازت. د خپل ځان او چا چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.